السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. نن غواړم تاسو ته داسې یوه طریقه در وښیم چې څنګه وکولای شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې او د یوټیوب ویډیوګانې او همدارنګه د نورو ویبسایټونو ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ. نو هیله ده چې ویډیو تر آخره پورې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. د هر څه نه مخکې زه تاسو ته غواړم داسې یو اپلیکیشن در معرفي کړم چې د ویډمټ په نامه دی. نو دا اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې کېږدم، تاسو دا را ډاونلوډ کړئ. نو په دې سره کولی شئ چې د فیسبوک او د یوټیوب ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو وینئ دوستانو، زه یوټیوب ته را ننوځم. نو کله چې زه یوټیوب ته را ننوتم، مثال زه دغه ویډیو زه غواړم را ډاونلوډ کړم تاسو ته. دغه ویډیو زه غواړم تاسو ته را ډاونلوډ کړم. نو زه به په دغو درې نقطو باندې زه کلیک کړم دوستانو. په دغو درې نقطو باندې زه کلیک کړم. دغه نقطې وینئ دوستانو، دغه په دغو درې نقطو باندې زه کلیک کړم. وروسته په دغو شیر باندې کلیک کړم. کله چې په شیر باندې کلیک وکړ نو راځو ویډمټ ته ننوځو. ویډیو ډاونلوډ ورته لیکلي دي. کله چې موږ ورته را ننوتلو نو تاسو وینئ چې د اجرا کېدلو په حالت کې دی. دوستانو هلته وینئ تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ دا ویډیو په کوم سایز کې را ډاونلوډ کړئ. نو زه غواړم چې په 320p سایز کې را ډاونلوډ کړم. دا دی دوستانو، زموږ ډاونلوډ وشو. نو تاسو وینئ زه به اوس ویډمټ ته را ننوځم. نو زه چې کله ویډمټ ته را ننوتم دوستانو، دلته به لږ ورته په تمه شئ چې دغه فیصدي پوره شي، دغه 100% شي دوستانو. تاسو ته اجازه درکوي چې په ویډمټ کې فعالیت شروع کړئ. دوستانو تاسو وینئ چې ویډمټ زما هغه شو، 100% شو. نو ما ته اوس اجازه راکوي چې خپله ویډیو وګورم چې څنګه شوې ده. نو زه بیا ورته را ننوځم. دلته به لږ بیا صبر ورته وکړو. دا دی دوستانو، زما ویډمټ اوس فعاله شو. نو دا دی، تاسو وینئ چې زما ویډیو ډاونلوډه شوې ده. زه اوس کولی شم چې دا ووینم. نو دا دوستانو تاسو ته په ثبوت سره ښایم. نو هیله ده چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویې څارئ چې زموږ هره ویډیو او لارښوونه تاسو ته در ورسیږي. الله مو مل شه. خدای په امان ته بلې ویډیو پورې.